ارنګ کې غازي بابا ته راغلی یم. تاسو کتلی شئ زما شاته انتهایي ډېر زیات غټ قبر دی. دې ته ویلی کېږي غازي بابا. دا یا 20 ګزه یا 30 ګزه قبر دی. 20 یا 30 ګزه غټ مزار دی. تېر چاپېره ترې نور واړه واړه قبرونه موجود دي. دې ته که تاسو وګورئ، دا ګوره د دې ځینه شروع شوی دی د هغه سره پورې انتهایي ډېر زیات یو اوږد قبر دی او د دې نه تېر چاپېره بیا دا واړه واړه قبرونه موجود دي. مقبره ده، بوټي ونې او دا کجوري د یو سایډ ته بل سایډ ته ولاړې دي. اوس د دې غازي بابا په باره کې د دې علاقې مشران د دې علاقې سپین ږیري دا خبره کوي چې دا غازي بابا پیغمبر تیر شوی دی. د په پخوا زمانه کې د ارنګ ته راغلی او دې ځای ته دې علاقې ته دلته دعوت کړی او دلته تبلیغ کړی او د اسلام پرچار دپاره هم دې علاقې ته رارسېدلی و. اسلام یې دې علاقې ته رارسولی او بیا دلته دی وفات شو، دلته بیا دی ښخ شو. آیا دا غازي بابا واقعي پیغمبر دی یا نه دی؟ خو د دې علاقې مشران داسې وایي چې او دا غازي بابا پیغمبر و، دلته راغلی او دې خلکو ته اسلام را رسولی، دلته د دعوت کار کړی، دلته د تبلیغ کار کړی دی، بیا په دې علاقه باندې دی وفات شوی دی او په دې ځای باندې دا ښخ شوی دی. او د علاقې چې کوم مشران دي هغوی دا خبره کوي چې یاره د دې غازي بابا زموږ سره داسې یو تاریخ دی چې موږ د خپلو پلارانو نه، موږ د خپلو نیکونو نه، هغوی د خپلو مشرانو نه داسې اورېدلي چې دا پیغمبر او دې علاقې ته واقع راغلی او بیا د دې هغې پوره شجر نسب بیانوي. دا کم پیغمبر دی، د دې کم نوم دی، دا په کم وخت کې دلته راغلی و، د کم پیغمبر نه وروسته راغلی، د کم پیغمبر نه مخکې راغلی دی. دا د شام نه راغلی دی، مصر نه. پخوا کوپر ډېر و، کفار ډېر و او دغه دا په دې باندې شهید شوی دی. زمونږ د مشرانو نه یاد شي او بره خوا یو کمر راګزار کړی دی، ما څو غونډه به ګډ بابا ورته و. یوه خور یې بارنګ ته اړولې ده، بارنګ ته د دې غازي بابا او د یوه خور د کفارو هغه نه اړولې ده بارنګ ته. نو د شام نه د مصر نه راغلی، د مصر نه، د شام نه، د شام نه مصر نه د هغه نه راغلی په جهاد پسې. په جهاد پخوا کوپر ډېر وکړ، تیارې وې د کوپر او بیا دلته دی وفات شوی. بیا دلته جو بس د الله پاک دلته دغه کړی. دا اولیا و د خدای کار دی، په خوشو ځکونو کې خوشحال، خوشې چې څومره خوشې ځای هغه ته خوشحال. د دې تاریخ شته که نه داسې د مشرانو؟ تاریخ و خو چېرته ورک شوی دی، په دغه ځای باندې ورک شوی دی. ګنې تاریخ و نور دا خو پیغمبر دی، خو دا خلک پکې که نه نور نو څوک یې مني او څوک یې نه مني. د دغه وجه موږ نور خو شهید دی او دغه دی او د مصر نه راغلی. یوه خور یې په بارنګ کې ده، په کابل کې افغانستان کې یوه دغه 2 کسه ورونه دي، میترلام صاحب او نورلام صاحب د ده ورونه دي. په کوپر کې په وخت کې راغلی دی. کوپر پخوا دی دا آبادۍ نه وي، دا آبادۍ نه وي، دا کوپر و ټول. بس د دې علاقې خلک داسې وایي چې دا غازي بابا پیغمبر تیر شوی دی او د عربو نه دی دلته راغلی دی او دې خلکو ته دین اسلام را رسولی او بیا په دې ځای باندې دا وفات شوی او هم په دې ځای باندې بیا ښخ شوی دی. د دې علاقې خلک د دې غازي بابا خپل نوم هم شوکی، هغه زما نه هېر کېږي. بهر زه تپوس کوم چې دا خلک دې ته کم پیغمبر په نوم باندې یادوي. د دې واضحه پته نه لګي چې آیا دا واقعي پیغمبر دی یا نه دی. داسې څه دلیل موږ سره نشته، خو د دې علاقې چې کوم خلک دي نو هغوی داسې وایي چې موږ د خپلو پلرونو، خپلو نیکونو نه او داسې زموږ د مشرانو نه دا خبره موږ ته رانقل شوې ده چې دا پیغمبر او په دې ځای باندې دی وفات شوی او په دې ځای باندې ښخ شوی.